سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. ښه راغلاست موږ نننۍ برنامې ته. موږ نن غواړو تاسو ته د موټرو په هکله معلومات وړاندې کړو. هیله ده له دې خوند واخلئ. ډېره مننه. قدرمنو لیدونکو، څرنګه چې ګورئ موږ نن راغلي یو تر څو تاسو ته د نوې دوستي موټر یا اورګاډو پلورلو ځای در وپېژنو او تاسو غوره معلومات د دې څانګې په اړه ولرئ. نو زما په څنګ کې د نوې دوستي د شرکت صاحب هم یا څښتن هم ناست ده چې غواړي موږ سره هم مرکه ولري په دې څانګه کې. سلام علیکم وروره، هیله جوړ روغ اوسئ. وعلیکم سلام، ته څنګه یې؟ جوړ یې؟ صحت ښه دی؟ ژوندی اوسئ، جوړ اوسئ. هیله ده چې روغ رمټ اوسئ. کیدای سي خپل ځان زموږ لیدونکو ته ور وپېژنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د موټر پوشي نوې دوستي مالک یم. راغلی یم د ویش څه دلته موټر پوشي په مزار کې جوړه کړې ده. غواړم چې خپلو هیوادوالو ته د دې موټران په ښه مناسب قیمت ورکړم. ډېر ښه. نو تاسو د هغه نوم مو یو ذکر کړئ چې نوم مو چا ده؟ نوم یې نعمت الله دی. ډېر ښایسته نوم او په دې تجارت کې هم ډېر موفقه سړی. الحمدلله و انشاءالله ډېر وخت مو کېږي په دا تجارت کې. ښه. نعمت الله صاحب، کیدای سي تاسو د دې اورګاډو په هکله موږ ته معلومات راکړئ چې دا اورګاډي تاسو له کوم ځای راوړئ؟ دا ګاډي موږ د دغه څخه راولو د ویشې څخه. نو د دوبۍ څخه راځي ویش ته، نو د ویشې څخه بیا کنټینر چې خلاص موږ یې د دې راولو مزار ته. نو یوه موټر پوشي مو هلته په ویش کې ده چې د عصمت الله معصوم په نامه ده. بله موټر پوشي د نوې دوستي په نامه ده. نو د دې یوه موټر پوشي په ویش کې ده، یوه موټر پوشي هم د دې په مزار کې جوړه کړې د نوې دوستي په نامه ده. ډېر ښه، ډېر ښه. نو کیدای سي تاسو د دې موټرونو د ډولونو په هکله موږ ته لږ ذره غوره معلومات راکړئ چې وروسته موږ غواړو د خپل لیدونکو ته هم له نږدې دا موټرونه وښیو. نو موټرونه زموږ سره رقم کمپنۍ را سره دي. بي ام ډبلیو، ټیوټا، بینز، لکسیس، هره کمپنۍ موټران زموږ سره د دې موجود. ډېر ښه. نو څنګه دي دا موټرونه؟ آیا کیلومتر صفر ده، نوي دي یا نه؟ دا موټرونه چې دي په جاپان کې یا په دوبۍ کې چلول کېږي. نو موږ ته نوي دي، موږ ته نوي دي. نو د دې په افغانستان کې نه دي ګرځېدلي، د کانټینر موټران دي. ډېر ښه. نو څنګه دي دا د مشتریانو اوضاع؟ آیا راځي خلک اخلي؟ الحمدلله ولا اوس په الحال خو بس راځي وروره. نو انشاءالله موټرونه اوس خرڅېږي. مثلا د کال تاسو څومره موټرونه خرڅوئ په دې افغانستان کې، مخصوصا بلخ ولایت کې؟ ولا دا رقم حساب نه دی کړی، خو بیا هم الحمدلله شکر دی. عزیزانو، تاسو داسې لنډه مرکه دلته ولیدله چې موږ د نعمت الله صاحب سره درلودله. نو اوس به لاړ سو تاسو ته د دې دوی په هکله غوره معلومات در وړاندې کړو او تاسو به له نږدې دا ښکلي موټرونه وګورئ او له دې ځایه واخلئ. عزیزانو، څرنګه چې ګورئ د دې شرکت موټرونه په دې څانګه کې اشا کې وړال دي. نو بېلابېل موټرونه دي، بېلابېل کمپنۍ. او زما څنګ کې دوه تنکي ځوانان هم درېدلي دي چې دوی موږ ته غواړي د دې شرکت د موټرو په هکله معلومات راکړي او دا معلومات سبب وګرځي تر څو تاسو وکولی سئ یو سم موټر لاسته راوړئ او په سم قیمت هغه واخلئ. سلام علیکم قدرمنه وروره، هیله چې جوړ روغ اوسئ. سلام وروره، ستړي مه شئ. ژوندی اوسئ ورور ته جوړې، ژوندی اوسئ، جوړ اوسئ، په خیر اوسئ. وروره کیدای سي خپل ځان زموږ لیدونکو ته ور وپېژنئ چې نوم دې چای ده او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ پر دواړو سترګو بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عیسی خان دی، د کندهار ولایت یم. ښه. د کندهار ښکلي ولایت څخه نو تاسو دلته راغلي موټرونه خرڅوئ؟ موټرونه خرڅوو. ښه. دا بل ورور به موږ ته معرفي ولري؟ زما نوم چې دی ورور حکمت الله دی او زه هم د کندهار ولایت اوسېدونکی یم. ښه. نو عزیزانو، دوی دواړه چې دي دلته د دې شرکت مدیران دي چې دوی موټرونه خلکو ته پلوري. نو کیدای سي مدیر صاحب موږ ته په لومړي ځل دغه ښکلی موټر چې د موږ شا کې درېدلی ده، ډېر ښه ګروپونه لري، ډېر ښه اشارې لري، ډېر ښه یو ښه شیپ لري. نو د دې په هکله موږ ته معلومات راکړئ چې دا کومه کمپنۍ ده او څه وړتیاوې لري؟ دا پریس دا موټر او برکې د ټیوټا کمپنۍ ده. برکې دی تر 40 پردی در 50 پردی په برکې ځای
او وروسته به هغه څخه بیا ایکو دی نو ډبل ایکو دی ښه ډبل که مصرفه دی د فضا د خرابېدو لامل نه ګرځي دود نه کوي او موږ ته د دې دوی د نور وړتیاو په هکله موږ ته معلومات راکړي د تیلو په هکله د مصرف په هکله انشاءالله که مصرفه دی ډېر که مصرفه دی په سل کې 40% تیل خوري ښه په سل کې 40% تیل عزیزانو څرنګه چې تاسو ګورئ ډېر یو ښه شي په ټیب هم دې ته جوړ کړی ده نو تاسو که د نږدې راسئ د دغه د انجن په هکله موږ ته معلومات راکړئ چې د انجن څنګه ده د دې ماشین کوم ماشینونه ده 4 سلنډره ماشینونه د ده ده او یو هایبرید ماشین لري یو د تیلو ماشین لري ښه هایبرید یا د تیلو ماشین لري نو کیدای شي مدیر صاحب دغه موږ ته اواز کې وګورو عزیزانو د دغه د انجن حساب واضح سي یو ځل وګورو لکه چې د دې هغه نسته کلیګان نسته مدیر صاحب بالکل کلیګان لکه شاګردان ټول کړي دي وړي دي نو ښه نو عزیزانو ترغو د دې موټر دا انجن وازیږي او یا سټ لیدل کېږي دغلته یو ښکلی بل فلډر هم درېدلی ده نو مدیر صاحب سره به لاړ شو د دغې په هکله موږ ته معلومات راکړي بیا به راسو د بل موټر انجن به وګورو ښه مدیر صاحب د دغې ښکلي فلډر په هکله موږ ته معلومات راکړه دا خو ډېر مشهوره موټرونه هم دي په افغانستان کې دا فلډر نومیږي اګزو فلډر ښه ساده دي برقي نه دي دا فلډرونه ښه دا ساده دي برقي لري نو څه وړتیاوې لري دا ولټاوې د هغه دي چې کوم مصرفه دی او 4 سلنډر دی ښه موټر دی ښه موټر ده نو سیټ څنګه ده سټیم ډېر ښه موټر دی انشاءالله کم سیټ غټ ده کېناستلو کې کوم ستونزه نه ورځي ټایرونه یې څنګه ټایرو کې خو نو هغه دی چې وینې چې خپل کمپنۍ په ټایرو کې دی انشاءالله تر ډېره وخته پورې کار کوي په ډېر وخته پورې کار کوي نو احیانا که کوم مشکل داسې موټرو ته پیښیږي د دې پرزې پیدا کېږي په افغانستان کې بالکل پیدا کېږي پرزې انشاءالله الرحمن ډېرې دي ډېرې پیدا کېږي نو د دغې فلډر قیمت په اړه موږ ته ووایه چې دې قیمت څو ده د دې قیمت $4300 دی $4300 جرمت خو لري که د لاروین ماګ له طریقه خلک راسي انشاءالله جرمت لري زه تخفیف زه تاسو ته اخلم هر چیرې چې ځم تاسو تخفیف جوړوم نو د دې هغه سیټ به موږ ته یو ځل واس کړي د دغه سیټ یې وګورو دام قلف ده دا ټول قلف دی لکه چې راځي ښه هماغه بل ښه ریموټ شته ښه عزیزانو دا ښه سیټ لري ډېر ښه سیټ لري نو که زه اجازه ده کښېنم عزیزانو دغه زه په دې موټر کې کښېنم وګورم چې څنګه حصه لري دا ډېر یو ښه ښکلی آزاده ځای لري مدیر صاحب ډېر ښه موټر دی انشاءالله پراخه سړی نه په تکلیفوي او دا پښې خدای ډېر آزاده پکې کېږي سړی پکې کښېنستلی شي دغه چای ده دا بریز ده دغه ریز دی او دغه بل دا بریک ده دا اتومات دی دا ټول اتومات راځي ښه دا ټول اتومات راځي نو دغه ډنډه خو دلته ورکول شوې ده اتومات ګرده ډنډه یې دي څنګه ګیر دی دا خو نو موږ تاسو اتومات ورته وایو برقي ورته وایو عزیزانو ډېر ښه ډېر لوکس هغه لري ډېر لوکس هغه د ځان مې اچولی د قرار خوب کوي پکې نور کومه بله فضا نه سفر ته به ډېر ښه دا سفر لپاره ډېر راحته ځي انشاءالله الرحمن کوم ډېر ښه عزیزانو زه به هم کته سم دغه حصې نه یا الله دې حصې کې به زه کته سم دا به یو زه کلک هم کوم وګورم چې دا کلکول کې څه رقم ده والا ډېر ثابته کلک شو نو دغه بل موټر چې راځي دغه انجن دی په هکله موږ ته معلومات راکړه چې دغه انجن څنګه ده دا مخه یې دلته واضح کړې ده عزیزانو دا لږ څه بیا هم داسې کلک شوی ده ښه عزیزانو څرنګه چې تاسو ګورئ دا د څانګې انجن ده نو مدیر صاحب د دغې په هکله موږ ته معلومات راکړه دا چې دی وروره تر شپېته پورې په برق سي چې مثال دی خپل د برق یو سیسټم لري او بیا اتومات انجن مثال د شپېته چې لوړ سي اتومات انجن په چالانجېږي دی تیل ته ځي ښه او دا ډېر ثابته نه ده ډېر ثابته نه ښکاري و دا چې دی انشاءالله د افغانستان ګشت دا نه لري خارجي ګشت لري دونه استعمال شوي نه دي نو انجن انشاءالله نوي دي ښه انجن نوي دي په تیلو مصرفو کې مثلا څومره تیل به خوري دغه جن مثلا زه لاړ سمه بل ولایت ته
مثال دا نور موټران چې دي چې تر بل ولایته پورې 10 لیټره یا 20 لیټره چې دی مثال 3 لیټره 4 لیټره تر هغو کم شي ښه د هغې نه کم شي عزیزانو د دې د هغه شاټ هم تاسو ته نیسو دغه د ماشین شاټ دی اوس به راسو دغه موبایل کې هم زه کښېنم چې دې سیټ سره کم ده نن ورځ خو زه سیټونه چې کومه چې دې دا سیټونه څنګه دي څرنګه چې تاسو ګورئ ډېر راحته په کېناسا کې ډېر راحته دی د دې سیټ هم ډېر غټ سیټ ده مدیر صاحب و انشاءالله دا چې دی وروره د فامیلي دپاره جوړ شوي دي نو فامیل ښه راحت انسان ښه راحته پکې کښېنستی سي او دا هم اتومات دی و دا هم اتومات دی برقي سیسټم دی ښه د دې قیمت څو ده د دې قیمت هم د هغه 4300 شاوخوا دی وروره یا 4300 ته جوړامد لري نو و جوړامد انشاءالله لري ښه او عزیزانو دا چې تاسو ګورئ ډېر ښه شترنګ هم لري دا باید د هغې صحیح د اشارې دا د اشارو دی پل و ډیم او د یې خوا دی د برکار دی دغلته ال او آر چې ده دا څه شی ده دا چې دی دا سیټ شو دی یو طرف او بل طرف مثال کوم طرف ته کاټه کوم طرف مثال په یو تنګ لاره کې زی سیټ ښه لګېږي مثال یو طرف کوي دی هغه لاس روونه هغه سیټ ښه کتی راحته ځه ښه همدغه نوې وړتیا لري چې دلته اسانه ده فقط داسې طرف که دا ګروپ ده دا د اشارې حصې دي ښه عزیزانو دلته بل داسې ګیر هم د دې متفاوت له نور نه دا تر نورو ګیرونو خامخا برقي موټر دی فرق تر نورو موټران لري او ډبل ایکو دی پاور هم لري ښه موټر دی انشاءالله ښه نو دې نه هم ښکته سو دې نه هم ښکته سو او یا الله دا به مې یو کلک کړمه چې دا څنګه ده ښه د دې دا شا هغه هم یو سیټ هم وګورو عزیزانو دا هم د شا سیټ ده زه به دا د شا سیټ د دې شاټونه حتما به تاسو ته ښیو عزیزانو دا د شا سیټ هم ډېر غټ سیټ ده او د دې د شا ټول بکس دا څنګه ده دا هم انشاءالله غټ ده غټ دی و یعنې څومره شی پکې جایږي یو زر دانې 20 لیټرې جایږي یا دا خو چې دی د فامیلي دپاره دی د فامیلي سامان مثال تر یو اندازې پورې پکې ځایږي ډېر ښه عزیزانو دغه تور فلډر او دا موټر په هکله معلومات وکړه نو په دغه څانګه کې دغه سویفتونه چې دي دا سویفتو په هکله موږ ته لږ زر معلومات راکړئ دا سویفتان دا نږدې لاړ سو د دې سویفتانو په هکله موږ ته معلومات راکړئ چې دا څنګه کمپنۍ ده دا چې دی دا وروره ټویوټا کمپنۍ دی دا موټران سویفت ده نه و سویفت دی دواړه سویفتان دي او 12 ماډل دي داسې کامرې ته لږ تر دې خوا د تاسو چې کامرې کې ښکاره سي ښه دا چې دی وروره هم سویفتان دي ټویوټا کمپنۍ دي دا یو چې دی 12 ماډل دی او دا بل چې دی 14 ماډل دی مثال په اپشنانو پوره دي دا هم ښه موټران دي ښه د سورلي دپاره مثال ښه راحت انسان وکړي د یو ځای څخه بل ځای ته دا ډېر راحته دي نو د تیلو پاکلی څنګه تیل هم انشاءالله 4 سلنډره دي دوی چې دی بیا قیمت یې څو ده قیمت یې نو تر موټره فرق لري مثال د 3000 څخه شروع بیا تر 4000 پورې ښه موټران شته او د 3000 څخه شروع بیا تر 3500 4000 پورې ښه موټران شته ډېر ښه شیپ هم لري او ښه موټران انشاءالله ښه جوړ دي عزیزانو دا سویفت موټر چې ده دا د کور لپاره او هغه موټر چې هایبرید پې نشته و هغه هم برقي موټرونه دي هغه هم د کور لپاره ډېر ښه موټرونه دي او ډېر ښه شیپ لري چې ګرځي خلک درته وایي چې والا دا اوس یو ښه موټر لري دا خو کاش که موږ هم درلودی ونو خامخا د انسان عزیزانو د دې ځای شاټونه تاسو وګورئ په دننه کې د دوی نور موټرونه هم لري نو هغې دوی په هکله موږ تاسو ته معلومات وړاندې کوو عزیزانو دغه ښکلی موټر چې تاسو ګورئ
نو د دلته هم نشته د هایبرید د دې په هکله به موږ ته معلومات راکړي مدیر صاحب دا موټر کوم موټر ده دا چې دی وروره د C4 په نامه دی 19 ماډل موټر دی C4 په نامه هایبرید دی هم ټویوټا کمپنۍ دی ښه څه وړتیاوې لري دا چې دی یو خو د خپل دا وړتیا ده چې مثال دی هایبرید دی بل ډېر ښایسته جوړ دی لیزر چراغونې دي خپل مثال د سیټ ګرم کنان لري سټرینګ خپل ګرمېږي مثال تر نور موټرانو دی ښه وړتیاوې لري ډېر ښه نو ټایرونه هم ډېر غټ غټ دي و ټایرونه نو انشاءالله دی خپل خامې تقسیم صحیح برابر ده و دی خپل یو څه غټ دي نو ټایرونه تیل کې څنګه ده تیل ډېر کم تیل خوري ډېر کم تیل خوري دا نو قیمت د دې څو ده بیا قیمت چې دی د دې د $9,200 ایزانو دا موټر چې $9,200 ده نو ډېر ښه شیپ ټیپ هم لري تاسو کولی شئ دا کورو کې کار کوي نو په دې شا کې ایزانو د ما یو بل موټر هم درېدلی مدیر صاحب نه پوښتنه وکړو د دې نوم خو د ما زده نه ده دلته یو ښه شیپ هم ټیپ هم لري دا هلته دا لوګو لري نه نو دا کوم کمپنۍ ده دا چې دی وروره دا هم ټویوټا کمپنۍ دی موټر کرون دی 14 ماډل دی ښه دې ته کرون وایي نو 14 ماډل دی په دې کې سپور سوی تر اوسه نه و انشاءالله موږ چکر دې چیرې ویلی دی خپله دا چې د شولګر خواته حیرتان خواته ښه په دا کې تلی نو چا خو درته نه دي ویلي چې والا دا د پولدار زوی له کوم ځای راکشف کړه موټر والا موټر چې حقیقت سره ووایو موټر ښه موټر دی 4 سلنډره دی ډېر کم مصرف لري د ځوانانو کشفه شي بیخي باسلی ده و انشاءالله د هغسې ښه موټر دی ښه کم مصرف هم لري بلکل نو د دغې عزیزان د دې ښایست تاسو چې ګورئ زه به د دې شاټ هم تاسو ته وښیم دا ډېر ښه ښکلی ښایست لري نو د دې د وړتیاو په هکله هم لږ زره نور اضافه کوي چې دا چې دی وروره دی خپله چې دی مثال نور موټران چې دی مثال مارکس دی نور موټران دی هغه چې دونه غټ 6 سلنډره راځي دی چې دی 4 سلنډره دی تر نور موټران دی ډېر کم مصرف لري ډېر مصرف کم ده هایبرید نو دا هم هایبرید د دې قیمت څو ده بیا د دې قیمت چې دی $6,200 دی $6,200 عزیزانو دا $6,200 ده نو ارزښت یې لري ډېر ښکلی ده دا ډېر ښه شیپ ټیپ لري نو دلته دا هغه هم ډېره وزبینه ده وزن لري دا و انشاءالله دا چې دی دا خپل لکه زیرې موټران چې دي دا موټران یو څه درانه دي نور موټرانو یو څه درانه دي و ښه د دې سیټ هم لږ زره شیپ ټیپ برابر ده انشاءالله دا ډېر ښه موټران دي ښه جوړ دي تر نور موټرانو په ساته دا ډېر ښه جوړ دي مثال یو اپشن چې دی په دې کې ستا ایسي د ګتې سټرینګ دا ټول خپل دا ښکلی تلویزیون هم لري و دا تلویزیون چې دی د ټوله موټر کنټرولونکی دی هر څه چې دی مثال ایسي د ګرم کنانې دی هر څه په دا تلویزیون کې کېږي ډېر ښه ډېر طریقه طریقه د تاچ کارومه سمارت دادن ده شا کې داسې هغه هم لري چې کامره چې زه شاته مثلا لیور چې زه مې دقیقې راته وښیي په دې کې مثال د شا د مخ خیر په دې خو نه دی راغلی په نور موټران د شا د دام د شا د لري خو د مخ دا نه لري د شا لري نو لیور چې زه شا لري لیور کیمرا لري ډېر ښه نو څنګه دي دا مایکونه پایکونه څنګه دي او انشاءالله تر یو حده پورې ښه دي نو اوپران یې جوړ دي د دې پرزې پیدا کېږي و ډېرې دي دا موټران خو چې دي مثال خیر که نه وي راغلي خو پرزې شته په افغانستان ښه مدیر صاحب ډېر منظم او کته سم دی دا اتومات ده دا ټول اتومات دی او سر نه دا هایبرید به ټول اتومات دي نو ځان د دې دغه دروازه ډېره درنده ده ډېر دروند ده دا به په خامه کې هم ډېر ښه چلیږي و نو ښه دي د زر به نه چپه کېږي نه دا ښه په طبیعت مثال که په خامه کې که پر سړک کې ښه پوست رفتار لري ډېر ښه نو دغه سپین موټر مدیر صاحب دې په هکله موږ ته معلومات راکړه دا چې دی وروره دا نوي راغلي دي 18 ماډل دي او بیا دا چې دی ډېری 6 سلنډر راځي خو دا چې دی یو خاصیت یې دا دی چې په دې کې 4 سلنډر راغلی دی ښه 4 سلنډر له کې راغلی دی سلنډر او هایبرید دی ښه دا هایبرید ده نو دا هم ښه ډېر ښه سیستم لري د دې دا وړتیاوې څنګه دي غیر له هغه چې دې سره مثلا هایبرید دی او کولر لري او هغه لري بل نوې وړتیا دا نه لري دا چې دی ټوله مثال په یوه سطحه جوړ دی
په اپشنانو کې مثال پارک دی یو موټر یو رقم جوړ دی بل موټر یا په شیپونو کې پارک دی په شیپ کې پارک دی په ماډل کې پارک دی دا قدرت کې څنګه دی د 4 سلنډر سره مثال په سطح د رفتار تر تیز دی تر نور موټرانو کولای شي کومک لري کومک له پاور لري کو لري سپورت دا موټران چې دی مثال اکو دی ام سپورت ته کولای شي مثال یو ځای ته پر تیز لاړ شي سپورت یې اړوي شي او مثال نه غواړي چې ډیر تیل په وسوځي بیا اکو ګرځي مشکل نشته تیل بیخي کم خوري بیخي کم خوري ښه ایزانو دا هم ډیر ښه ښکلی شیپ لري مدیر صاحب دغه څنګه کې دام دغه موټر موډل ده لکسس دی خو کښته ماډل دی ښه د دې کته ماډل دی د کښته ماډل ښه ایزانو دا موټر چې تاسو ګورئ دا له دې یو څو ماډل دی نه ټیټ ده دا به ان شاء الله 10 ماډل تر کښته یې 10 ماډل نو ایزانو هغه نوی راوتی دی دا 10 ماډل دی د ټیټ دی دا هم هایبرید یا نه یا دا چې دی دا بیا 6 سلنډر یا هایبرید نه دی ښه دا اتومات دی ګیر ده یا اتومات ټول اتومات دی نو اجزانو دغلته یو بل ډیر غټ موټر ده غټ ده نو دا غټ ښکاري موږ ته غټ ښکاري و ان شاء الله دا چې دی دا د فامیلی لپاره جوړ دی درې سیټه دی ښه دي دا هم 4 سلنډر دي 1800 د غټ ماشین انجن یې ده ښه دي ډېر ښه نو عزیزانو دا تاسو ګورئ باډۍ غټه ده نو او په سیټ کې ډېر ښه سیټ لري څرنګه چې تاسو ګورئ دلته د هغې جي کول چټول د شیشې اتومات دي او بل دا هم دغه سیستم چې دغه پاس فلډر درلود او هایبرید دا هم هغه سیستم لري یا دا چې دی دا هغه موټران چې دی برقي دي او دا چې دی دا ساده دي دا تر هغو موټرانو مثال کم هغه موټران چې دی کم تیل خوري او دا یو څه زیات خوري ښه د دې قیمت څو ده د دې قیمت نو 4200 دی هغه د کرون قیمت څو د کرون قیمت 4200 او د دغه بل د لکسس دا 18 ماډل دا $9,000 او دا لاس ماډل نو ټیټ ده دا چې دی دا بیا 6 سلنډر دی ډیر تیل خوري نو د دې دا $4,500 ښه $4,500 نو ان شاء الله جوړمت خو لري نو د خلک مه ډاروه ان شاء الله چې په بازار کې به کومه بیې تر هغو ارزان دلته ان شاء الله پیدا بالکل نو عزیزانو په دې شا کې هم ډېر یو بل ښکلی موټر ډېر غټ لږ لکه صرف غوندې ښکاري غټ موټران دي فورنر غوندې دا نوي راغلي دي ان شاء الله په افغانستان کې به تر 1500 پورې شته ښه راځئ لاړ شو مدیر صاحب ته مخکې شه موږ به شاپ پسې راسو ته موږ هدایت کړو عزیزانو څرنګه چې تاسو ګورئ دلته دغسې ښکلی غټ موټر د دې سیټ هم ډېر غټ ده ډېر غټ څه رقم چې د ما په سترګو کې ښکاري نو دا کومه کمپنۍ ده مدیر صاحب دا چې دی وروره نیشان کمپنۍ ده او هم د جاپان تولید دی ښه دا د جاپان تولید ده جاپان تولید دی نیشان کمپنۍ ده دا څه وړتیاوې لري مدیر صاحب دا چې دی ډېر ښه موټر دی مثال د فامیلۍ دپاره دا هم 3 سیټه دی 4 طرفه کیمرې لري ډبله ایکو لري ډېر ښایسته د لنډ کروزر شیپ کې جوړ دی نوي وارد شوي دي دا د سفر ټراولو سفر ته نه کیږي څه رقم سفر ته څوک چې ځي یو ځای د بل ځای کېږي ولې نه کېږي د فامیلي موټران دي موږ خپله یې د ویش څخه مثال تر دا ځای راولو د یوې غټې فامیلي ښه کار پکې کېږي دا نو له ویش نه تاسو خپله په دې په ټایرو راولئ دا نه باروئ کوم هغه کې عزیزانو دا ډېر قوي موټرونه ښکاري نو راس دغه دې دننه نه کښېنم دغه یو هیله د ما پوره سي چې په دې موټر کې عزیزان د دې دا دروازه بیخي بل رقم واضحېږي نو دلته داسې یو بل شي په تیپ دروازه لري دا خو یو حصه هغه ده سمې جان ته که واسې دغې سې ته د کامرې راسې کامره دې راولې نو موږ هم دا د خپل لیدونکو ته وښیو چې دا خو یو دروازه په ده رقم واضحېږي بله دا دروازه دا کشیږي داسې بیرته داسې کشوئ وازوئ
یعنی دا د رئیسانو موټرونه دي و دا چې دي انشاءالله ښه موټران درې او هغه کورنۍ چې 10 دانې رئیسه لري 10 دانې به په دغه کې سپرېږي زه نو زه به په دې مابند کې یو رئیس یم زه کېناستم دغلته دغه ده په دغه حصه کې زه کېناستم نو زه به د خپل دغه عسکر ته وایم چې یا دروازه کلکه که یا ما ډېر مه ځوروه ښه خبره ده نو دا هم ډېر غټه فضا لري او دا کمپیوټري وازېږي دغه بل دروازه هم چې وازه کړه ځان دی په همغلته دوکمه درلوده دی وازه کړه بېرته یې کلکه کړله نو دا به موټروان حصې کې و دا د موټروان په حصه کې دی یوه دا لاس دروازه چې ده دا مثال په لاس خلاصېږي او هغه لاس دروازه چې ده برقي ده دی خپل یو ښه سیسټم لري چې مثال هم کولی سي هلته په سویچ خلاصه کړي هم کولی سي په ریموټ کې دی خپله بټنه لري هم یې په هغه کېدای سي د لرې ځایه هم کولی سي چې خلاصه یې کړي ډېر ښه مدیر صاحب ډېره مننه ستاسو له معلوماتو څخه دا شا کې هغه لري دا د کېناسا ځای لري و شاته یو بل سیسټم لري ښه خلاص ډالم لري د فامیلۍ دپاره دی غټ موټر دی غټ موټر ده نو د دغې په دې سیسټم زه کېنم دا د ما ارمان پاتې نه سي دا په دې سیټ کې کېناسته ده نو دغسې ځان واچوئ ډېر ښه ازاده ده دا هم ډېر ښه ازاد ده او دلته د لاس حصه هم لري دا و د لاس حصه لري مثال لاس پر یو ځای تکیه کوي ښه په راحت مثال تلای سي داسې نه په سفر کې خوب وړی داسې یا الوته یې یا ډېر درانده دي دا تر ډېره حده مثال دی خپله رادار هم پکې راځي تر یو ډېره حده دی خپله ځان کنټرولوي ښه ځان کنټرولوي نو ځانو دغه ده نو د مدیر صاحب ته دا وایم چې ته به اوس خبریال یې زه به همدلته دا تاومه ښه مدیر صاحب کوم خواته لاړ شم ولا چې خوښه دي چې خوښه دي کابل خوا لاړ شم یا مزار ښار خوا چې زړه دې غواړي هغې خواته مشکل نشته کندهار ته کوم کندهار ته پکې لاړ شم نو څنګه دی دې دغه رنګ کیسه ډېر ښه رنګ لري عزیزانو د ما دغه رنګ کول ډېر خوښېږي مقصد په هغه کې دا په رش کې بیروبار کې نو خلق ته په زور داسې رنګ کوي خلکو ته مزاحمت نه کوي مزاحمت نه کوي چې قانون ده دا عزیزانو ډېره مننه مدیر صاحب ته اوس خبریالي بېرته ما ته راکړه مدیر صاحب چې دا ډېر یو خوشطبعه ځوان ډېر یو ښه ځوان نو موږ ته یې د دې پاک له معلومات راکړه عزیزانو تاسو شاټونه وګورئ بیا به ما ورته خبرې کوو ما ورته به خبرې کوو قدرمنو لیدونکو هیله ده له دې ویډیو مو خوند اخیستی وي او د موټرو او نوي دوستي شرکت په هکله مو معلومات ترلاسه کړی وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زنګ یې هم وټکوئ ستاسو نیوکې وړاندیزونه زموږ وده لاروین مایک له تاسو سره